د کابلیانو لپاره زبردست خبر. د افغانستان حکومت یو لوی او بې ساري اقدام وکړ. دا چې څنګه اوسې کړي د پوهېدو لپاره مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان حکومت په کابل کې د هوایي مدافعې سیسټم فعال کړ. دا د راکټونو او میزایلو د دفع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیسټم دی. یاد دې وي چې تر دې وړاندې ناټو کابل کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو څخه د دفاع لپاره یاد سیسټم لګولی و. یاد دې وي چې دغه سیسټم ډېرو کمو هیوادونو کې شته او خورا پرمختللی سیسټم دی چې د میزایلو او راکټونو مخه نیسي او دفع یې کوي. دغه سیسټم کابل کې تېره شپه 2 بجې فعال شو. په دې اړه د افغانستان د مسلحو قوو ویان ویلي چې امنیتي سکتور او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره د سر په بیه چمتو دي. دغه سیسټم هم د همدې موخو له ډلې دی چې پر جګړه ییزو احزاراتو مثبته اغېزه لري. یاد دې وي چې دا لومړی ځل ده چې په افغانستان کې دا ډول سیسټم نصب کیږي. په هر حال هر مثبت ګام چې د افغانانو د امنیت د خوندیتوب لپاره پورته کیږي موږ یې هرکلی کوو. تاسو مو هم د دغه سیسټم په اړه خپل نظرونه راته ولیکئ. دا و کابل کې د هوایي مدافعې سیسټم فعالېدو په اړه زموږ ویډیو که خوښه شوې مو وي ضروري لایک کړئ. تر بیا ستاسو پړ ته راځم پلي او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.